نه لري. ولې زه د دواړو سره ستونزه لرم. که چېرته ماته وایي چې مکتب ښه دی که مدرسه، زه وایم دواړه ښه نه دي. ځکه په مدرسې کې تا ته مطلق دیني علم ښایي، عصري علم نشته. خو برعکس په مکتبو او په پوهنتونو کې تا ته بیا عصري زده کړې ښایي، دیني علم دې نه ښکاري. پس زه د داسې یو چا په توګه چې د مکتب نه فارغ شوی یم، د پوهنتون نه فارغ شوی یم، کومې پلار زه مدرسو ته م لیږلی نه وم. مدرسو ته زه نه یم لاړ، مسجد ته. او کومې پلار خپله دین باندې نه پوهېده، نو ما نه به اوس د جمهوریت والا ډاکټر جوړو. نو دغه زما توپیر دی. بنان زه وایم چې مدرسه او مکتب ما ته نوم مهم نه دی. مدرسه او مکتب دې سره مکس شي، نوم دې پې کېښودل شي مکتب، مد دې راواخیستل شي د مدرسې نه او تب دې راواخیستل شي د مکتب نه، نوم دې پې کېږدي مکتب. اما مکس دی کی، ځکه مونږ هم عصري زده کړو ته ضرورت لرو، هم دیني زده کړو ته ضرورت لرو. که یو ډاکټر فارغېږي باید مسلمان ډاکټر فارغ شي، او که یو ملا فارغېږي باید په پاور پوینټ پوهي، باید په کمپیوټر پوهي، او باید د نړۍ په پرمختګ باندې پوهي. دا زما نظر دی. بالکل. دا کتاب چې ما پوښتنه وکړه چې مقدس کتاب طبعا قرآن شریف دی، د هغه وروسته حدیث دی، مګر نن ورځ وایي پلانکی مولانا دیوبندي پلانکی داسې کتاب کې داسې ویلی دی، پلانکی تمیمي مولانا تمیمي دغسې هغه په کتاب کې دا ویلی دی. موږ خو اصلي مقدس قرآن شریف دی، په قرآن شریف ایمان لرو او حدیثو باندې. دیوبندیان هم نظر یم مولانا پلانکی دیوبندی دا شی ویلی دی. کاملا مشر هم نظر یم. مولا ته اجر درکړي چې دا خبره دې وکړه. دلته زه یو شی وایم، لطفا دې ته ښه پام وکړئ. زه فکر کوم چې زه تاسو ته یو شی وایم، قرآن او حدیث دا اساسات دي د اسلام. اوس الله تعالی تاسو ته ویلي چې کوم شي کې یو موضوع سره تاسو مخ کېږئ، نه په قرآن کې جواب شته، نه په حدیث کې جواب شته. تاسو به اجماع کوئ، علما به راغونډوئ چې د قرآن او حدیث په رڼا کې د هغې خبرې په اړه پریکړه وکړي. قرآن کې د هر شي جواب شته، اما تاسو مثلا زه یو مثال در کوم، آیا مونږ بومیاتم جوړ کو که جوړ نه کو؟ اوس مستقیم په قرآن عظیم الشان کې د بومیاتم نوم نه دی اخیستل شوی. کوم حدیث کې د بومیاتم په اړه څه نه دی ویل شوي، اما په دې اړه ویل شوي دي چې آیا په اسلام کې مونږ ته اجازه شته چې د ځان نه د دفاع دپاره یو شی جوړ کړو. په دې اړه ویل شوي چې آیا مونږ ته اجازه شته دی چې داسې یو شی جوړ کړو چې هغه بشریت ته د ګټې نه تاوان ډیري. نو هغې ته په کتو علما راجمعېږي، د دې په اړه پرېکړه کوي. که چېرته علما هم دا پرېکړه ونشي کوی او ته لارورکی پاتې شي، بیا ته د خپل عقل نه کار اخلي. سو 4 سټیجه لرو، اول قرآن، بیا حدیث، بیا د هغې نه وروسته علما، بیا د هغې نه وروسته خپل عقل. اوس پخوانیو علماو دا کوم نومونه چې د مشر واخیسته، دا کوم خلکو چې مذهبونه جوړ کړي، دا پخواني علماو د هغې وخت د زمانې سره دوی چې دی اجماع کوله. مونږ بیچارهګانو د هماغو اجماع کلکه رانیولې، کلکه بس هماغې کتابو پورې نښتي یو. که څوک ما نه نظر وغواړي، زه وایم په اوسني شرایطو کې استاد وبخښئ زه خپل دا نظر خلاص کړم. قیاس یې کوو ډاکټر صاحب، اجماع نه کوله، قیاس یې کوو. صحیح. اوس اجماع نه معنا څه شی دی؟ زه غواړم یو شی وایم. اجماع یعنې ته مجموع د علماو راټولئ، ډله د علماو راټولئ. دا ډله د علماو اجماع کې څه شی کوي؟ په اجماع کې قیاس کوي، یعنې په ډلې په مشترک شکل راټولیږي، دوی فکر کوي او بیا د هغه مسلې په اړه تاسو ته چې دی یو نظر درکوي. پس کله هم چې یو موضوع مبهمه وي، علما اجماع کوي، بیا د اجماع په منځ کې فکر کوي، بیا په یو فکر سره راغونډیږي. دا مهمه خبره ده. زما نظر دا دی، د دې په ځای چې تاسو پخواني علماو اجماع په کتابونو کې وګورئ، تاسو باید خپل هم یو اجماع ولرئ او د هغې اجماع په اساس د نوو شیانو په اړه قیاس وکړئ. مثلا ای آی څنګه دی؟ آیا موږ په خپل وطن کې ای آی ته فرصت ورکو؟ مثلا اتومي سلاح جوړول څنګه دي؟ آیا موږ دا کار وکړو؟ ټکنالوژي څنګه ده؟ آیا د درون نه استفاده وکړو؟
دا په هغې کتابونو کې موږ نشو پیدا کوی ځکه موږ نوو علماو ته ضرورت لرو چې موږ ته نوي کتابونه ولیکي او موږ ته لار راوښیي چې څنګه وکړو او په کوم شکل باندې وکړو. جناب استاد ستړي مه شئ، الله مو راول. السلام علیکم ورو څنګه ستونه علیکم خدي السلام. مننه، کور مو ودان سي. خوشاله اوسئ. دغه د فقه ډیولپمنټ باره کې لږ غواړم دا خبره خلطو وزیک مشته تشریح کړه. خو اصل کې بدون شک زمونږ اولین ادرس قرآن دی، بیا سنت دی، او بیا دا دواړه څنګه صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو قبول کړل، هغوی څنګه دغه حدیث دغه قرآن آیت راواغستو، او هغه نه بعد منګه قیاس لرو، او لازم نه دی چې باید اجماع وي چې قیاس وشي. یو کس په حیث مجتهد یا محدث هم کولی شي چې قیاس وکړي. مثلا زه پوهیږم چې امام ابو حنیفه رحم الله تعالی هغه میتھډ د شاګردانو منځ کې موضوع اچوله، په هغوی باندې دا موضوع ډیبیټ کوله، او بیا دوی ته دا نظر صحیح دی. لیکن نور علما لکه امام الشافعي د بیا اجماع د مدینه راغستله، لیکن امام احمد جدا میتھډ درلودو، سفیان الثوري هغه جدا میتھډ درلودو. یعنې دا لازم نه ده چې په یو جامع کې به ټول په اجماع وکړي په یو موضوع باندې. کولی شي یو عالم هم قیاس وکړي، خو په دې شرط چې د قیاس باید نقل په قرآن او حدیث کې وي، یو ریفرنس باید قرآن حدیث کې وي. دقیقاً. او زه وایم ډاکټر صاحب ډېر ښه کتاب دی، ډېر ښایسته کتاب دی، فکر کوم شیخ امین بلشدقي ته لیکلی دی، خو بیا ډاکټر بلا فلیپس ترجمه کړی، په انګلیسي کې هم شته دی، د ډیولپمنټ اف فقه په هغه پې لیکلي دي. او ټوټل 25 مذاهب چې کوم مشهور مذاهب وو 25 الثوري مذهب وو، الذهبي مذهب وو، همداسې نور مذاهب وو، او متاسفانه چې هغوی مرور زمان سره له منځه لاړل، شاګردان یې له منځه لاړل، او 4 مذهبونه موږ ته پاتې شوي چې نن موږ سره وجود لري. دا خبره هم اکثر خلک زموږ کې مشهوره ده چې 4 مذهبونه حق دي، نور 4 مذهبونه موږ ته پاتې شوي دي، نه چې 4 مذهبونه حق دي او نور مذهبونه حق نه وو، خو 4 مذهبونه موږ ته پاتې شوي دي، او دا مشهور دي چې دا 4 مکتبونه چې اکثر مسلمانانو کې اوس ډېر زیات مشهور دي. دقیق. زه شخصا په مذاهبو باندې باور نه لرم، ولې هغه یو بل بیل بحث دی. ولې په عین حالت کې زه یو شی وایم چې د کټګورۍ په اړخ کې ملګرو دې ته پام وسي چې تاسو قرآن لرئ، بیا حدیث لرئ، بیا اجماع لرئ، یا د هغې نه وروسته قیاس لرئ. معنی یې څه ده؟ تاسو هغه موضوع به منئ چې هغه مستقیم په قرآن کې راغلی، که مو جواب نشئ پیدا کوی حدیثو ته به ځئ، که هغلته مو جواب پیدا نه که د داسې خلکو نه به داسې یو هغه جواب به منئ چې اکثریت هغې سره همغږي، او که چیرته داسې مو هم ونه لیده چې هغې باندې یو اجماع شته، بیا کولی شئ په تنایې باندې قیاس وکئ. معنی یې دا ده چې مثلا دلته یو موضوع ډاکټر صاحب مهمه ده چې قرآن او حدیث دغه آیات صحابه کرامو څنګه قبول کو، یعنی که آیات نازل دوی څه شی وکړل، نو دغه ډیر یو مهم بخش د فقه دی، په شمول دی په صحابه کرام چې کوم علما وو د هغوی تشریح په دې کې څه شی وه، او بیا اولین 3 جنریشن تابعین صحابه کرام دي، تابعین او تبع تابعین، نو دا موږ په حیث اجماع راخلو دې کې مشکل نشته دی. صحیح. لیکن پوینټ دا دی چې که چېرته بحث وکړو، خدای ناخواسته هغه اصلي موضوع بل طرف ته لاړ نه شي. استاد د موضوع په اړه مو نظر غواړم مهرباني. موضوع څه شی دی؟ زه اصلا راغلم چې فقط سلام درته واچوم، او دا درته ووایم چې کله به ستا ویډیوګانې زموږ پلیټفارم ته هم راځي، دا پوښتنه کوم. څنګه پوه نه شوم ورور؟ ما خو سوشل میډیا پلیټفارم جوړ کړی په نوم د ریب باندې، نو ستا ویډیوګانې به هلته کله راځي؟ متاسفانه استاد ډېر ځل زه تاسو سره د ویډیوګانو په برخه کې ښه خاطره نه لرم. زه فکر نه کوم زه اجازه ورکوم زما ویډیوګانې هلته اوسي، اما تاسو ته بریا غواړم. نه هغه لکه څنګه ټیک ټاک کې چې یو ورځ به یې کېدای شي هلته مو واچوې، خو انشاءالله که چېرته یو ورځ راغله بیا به ګورو. ولې او دا نوی پروجیکټ شروع کړی دی، که دلته لږ معلومات راته راکړې؟ دا نوی پروجیکټ موږ د دې د خاطر شروع کړی تر څو د هغه خیریه بنسټونو
په ټوله کې داسې وایم چې زمونږ نوی خوځښت په اصل کې د خیریه بنسټونو د غلاو د افشاتوب دپاره یو تګلاره ده. موږ غواړو هغو ته وښیو چې څنګه ډیټا باید شریکه شي د عام ولس سره. موږ غواړو هغو ته وښیو چې څنګه د عام ملت پیسې باید په ملي پروژو باندې مصرف کړي، او موږ غواړو هغو ته وښیو چې د خلکو د ګدایګریزم د روزلو په ځای څنګه خلک باهمته کي تر څو خپل وطن په خپلو مټو په خپل زور آباد کي او حلالې پیسې وګټي. دا مو اساسي هدف دی د دې نه، او الله تعالی دې کامیابه کړي. په کوم میکانیزم باندې الله سره وړي؟ څنګه مشره؟ په کوم میکانیزم باندې الله سره وړي؟ زموږ میکانیزم ډېر ساده دی. په ابتدا کې تر ټولو اول زه هیڅ شی هم نه پټوم، هیچ چاته هم نه وایم چې زما دفتر ته راشه بیا درته تشریح کوم، ځکه دا د عامو خلکو سره زما مرسته ده، اوږدمنه ده. لومړی کار چې موږ کوو یو ټارګیټ لرو د دې د خاطره چې موږ خپل برنامه امپلیمنټ کړو. هغه ټارګیټ چې کله موږ پوره کوو د هغې نه وروسته موږ چې د اسلامي امارت چارواکو ته زنګ وهو او ورته وایو چې د دې پیسو د راویستلو دپاره تاسو موږ ته یوازې 2 نفره راکئ چې د دولت په توګه زمونږ کار تعقیب کړي. دا به زمونږ لومړی شرط وي. دوم شرط زمونږ دا دی چې چا مرسته کړې هغو ټول به په دې پریکړو کې ګډي. موږ به دې ټولو ته واتساپ ګروپ جوړو، که 1 روپۍ چا مرسته کړې، که 2 روپۍ چا مرسته کړي، هغو به هم د حکومت د غړو سره په یو واتساپ ګروپ کې اډ کېږي. دریمه برخه کې به چې دی مونږ د رسنیو نه 2-3 استازي په دې واتساپ ګروپ کې دغه کوو، یو ځای کوو، یا شاید ټولې رسنۍ. څلورمه برخه دا ده چې مونږ د هر ولایت استازی د ځان سره ټاکو. اوس که 1 روپۍ مصرفیږي، ټول هغه خلک چې مرستې کړي دو پې خبریږي، رسنۍ پې خبریږي، حکومت پې خبریږي، او د هر ولایت استازی پې خبریږي. او په عین حالت کې مونږ وایو چې مثلا 100 روپۍ ټولې شوي، 10 روپۍ په دغه ځای کې مصرف شي، 15 روپۍ چې دی ما خپل ټکټ واخیسته، په 10 روپۍ ما روش وخوړه، په 60 روپۍ چې دی ما پل جوړ که. د دې ټوله حسابي به د ډیټا په اساسي. تر ټولو غټه پوښتنه چې د خیریه بنسټونو نه باید وشي دا ده چې تاسو په تیرو 25 کلونو کې څومره روپۍ جمع کړي، کوم بانکي اکاونټونو ته لاړ دي، او بیرته مو څومره چیرته ورکړي. دا راپور هر خیریه بنسټ باید هر میاشت خلکو ته ورکړي، ځکه ګوفندمي باندې چې اوس ما ټیم کار کوي په هغې کې د انسان نوم هم دی، د انسان د پیسو مقدار هم دی. حتی مونږ کولی شو د خیریه بنسټونو د تیرو 25 کالو ګوفندمي راپور راوباسو چې دوی ته څومره پیسې جمع شوي، او بیرته هغه وګورو چې دا پیسې لاړې دي چیرته. پس دا په اصل کې د یو بلک هول راسپړل دي چې کله مونږ خپله دا پروژه عملي کړو، بیا مونږ د حکومت سره یو ځای کینو تر څو د هغه خیریه بنسټونو نه پوښتنه وکړي کوم چې د 25 کالو دپاره د خلکو کومکونه اخیستي او بیرته یې لګولي. هغه جدا موضوع ده چې موږ په نور بنسټونو په کړنلارو او په دولت په کنټرول او د هغوی پروټینګ خبرې وکړو، لیکن نن زما توجه دا کوم پروجیکټس ته پلان لري، ځکه ستا زه یو ډونر یم نو غواړم چې معلومات واخلم. څه شی دغه کوم پروجیکټ تاسو امپلیمنټ کوئ، دا څه شی دی، دغه تشریح نه کوئ، اګزیکټلی کوم سروس خلکو ته وړاندې کوئ؟ زه فکر کوم ما مخکې ډېر په واضح شکل وویل، یو ځل به بیا واضح کړم. په لومړي ځل کې مونږ یو ټارګیټ، یو بجټ ټاکلی. مونږ ټاکلي چې مثلا $1.5 لک مونږ باید لومړی پوره کړو. د هغې نه وروسته جان او که دا پوره نه شول دوام ورکوو خپل تبلیغاتو ته تر څو پوره شي. ټارګیټ شته چې دغه وخت کې باید دا پوره شي؟ نه، مونږ هیڅکله چې دی وخت ورته نه ټاکو، ځکه زه شخصا دې پیسو ته ضرورت نه لرم چې لاړ شم پې کور والم یا بنګله پې والم. که 1 کال کې پوره کېږي، که 10 کالو کې پوره کېږي، که 20 کالو کې پوره کېږي. یو ټارګیټ پوره کوم تر څو د وطن یو ملي پروژه پې جوړه کړم. ورته ورخطا نه یم چې څنګه دا پوره شي خپل جیب کې واچوم. نو سو آی ډونټ کیر. ما یو ټارګیټ ټاکلی، د دې ټارګیټ دپاره دوامداره مارکیټینګ کوم، دوامداره ورته کار کوم، او دوامداره خلکو ته وایم چې هی که چیرته موږ غواړو افغانستان ته لاړ شو او یوه ملي پروژه پلي کړو، د اقل دومره پیسو ته ضرورت دی. مثلا یو نفر وایي چې زه غواړم مارکیټ ته لاړ شم ځان ته جان کوم پروژه ده؟ پروژه ده نه ویلي کوم؟ زه غواړم همدا تاسو ته وایم. زه وایم مثلا یو انسان وایي چې زه غواړم مارکیټ ته لاړ شم او د ځان دپاره دریشي واخلم، اما مخکې د دې چې زه لاړ شم دریشي واخلم، د اقل $1000 باید ما سره یا د اقل 1000 افغانۍ باید ما سره.
اوس هلته کومه دریشي اخلي هغه وخت معلومیږي کله چې تا سره 1000 افغانۍ او ته مارکیټ ته لاړ شي. که زه د اوس نه وټاکم چې مثلا زه یو مثال درکوم، زه غواړم د جنګلک فابریکه جوړه کړم، صحیح ده، یا زه غواړم د کونړ پل بند جوړ کړم، او زه خلکو ته وایم چې پیسې راټولې کړئ، تر څو چې زه پیسې راټولوم او د کونړ بند کاکا مودي جوړ کړي، بیا دا انالوجي غلطه ده ورور. زه شاید غلطه اوس یا نو ده، لطفا راته ووایئ تاسو ته وخت درکوم. دا دې معنا ده چې یو سړی تا ته وایي چې ورور دا سړک چیرته تللی دی، او هغه ته نه پوښتنه ته ورته چیرته ځي، او ته ورته زه هر چیرته ځم. نه زه نه غواړم. استاد محترم اجازه راکړه دا پوره زه تا نه یو پوښتنه کوم. زه نه غواړم دلته زه یو شی وایم، زه نه غواړم تا ډېر کنفیوز کړم. زه ساده سړی یم، عادي خبرې کوم. نه زه نه کنفیوز کېږم. نه زه مثال در کوم ځکه تاسو پوښتنه کوئ، زه باید تاسو پوه کړم. زه مثال در کوم چې ما ته یو نفر وایي زه یو چا ته وایم چې زه غواړم افغانستان کې یو خیریه کار وکړم. اولنۍ پوښتنه چې منطقي پوښتنه ده چې یو انسان یې مانه کوي، راته وایي چې ورور ته 2 روپۍ لري. مثلا تاسو ما خبره نه پرېږدئ چې خلاصه شي. مثلا که زه ورته وایم چې زه 1000 روپۍ لرم، هغه راته وایي چې تر ټولو ښه کار دا دی چې ته بولاني واخلې، ځکه په 1000 روپیو باندې چې ته بولاني واخلې یو څو غریبان پې مړېږي. اما که زه ورته وایم چې زه 50,000 روپۍ لرم، بیا هغه راته وایي چې لالا د تا پیسې ډېرې دي، بولاني پې مه اخله. بهتره خبره دا ده، اجازه راکړئ استاد چې زه مې خپل جواب تکمیل کړم. که د تاسو ته قناعت وړ نه وي مشکل نشته. زه د نورو خیریه بنسټونو په شکل مخکې مې وویلی، زه نه وایم چې زما دفتر ته راشئ، زه تر اخره تاسو سره یم. که مې قناعت در نه کړ، قناعت مو حاصل نه شو، مشکل نشته. اما اجازه راکړئ خپل جواب مې تکمیل کړم چې دغه عام خلک پوه شي. ته راځې ما ته وایي چې شکیب ته غواړې د تا پوښتنه زه تکراروم. استاد نوروز ما ته وایي چې شکیب دا کومه پروژه چې تا شروع کړې ته په دې باندې څه شی کوې؟ زه وایم د ټولو نه اول زه غواړم پوه شم چې که ما دغونه پیسې پوره کړې، بیا د هغې نه وروسته زه تصمیم نیسم اما پیسې چیرته لګوم دا معلومه ده. ځان ته پې شخصي کور نه جوړوم، ځان ته پې فارمونه نه جوړوم، ځان ته پې کورسونه نه جوړوم، ځان ته ورباندې چې دی پلټفارمونه نه جوړوم، هغه کار پې نه کوم، د هغې نه ټول مطمئني. خیر پوښتنه دا ده چې فرض وکړه 1.5 لک روپۍ برابر شوي، بیا ته پې څه کوې؟ زه وایم دغه 1.5 لک روپۍ چې کله برابریږي دا به اوس حداقل 3000 نفرو ماته 1.5 لک روپۍ برابره کړي. زه د دې 3000 نفرو واتساپ ګروپ جوړوم او زه خپله ځم افغانستان ته، هلته ګورم چې کوم شی په دې 1.5 لک ډالرو بهتره جوړیږي. هلکانو ته وایم چې ورور په دې ډالرو مونږ کولی شو سیلو فابریکه جوړه کړو، په دې ډالرو مونږ کولی شو د جنګلک فابریکه جوړه کړو، په دې ډالرو مونږ کولی شو پل سوخته ته یو بل پل جوړ کړو. اوس تاسو چې پیسې رالیږلي په واتساپ کې رایګیري وکئ چې کوم کار وکړو. هره رایه چې ډیره وه هغه کار مونږ کوو. د تاسو دومره پوښتنه دا وه چې فرض وکړئ دا پیسې پوره نه شوې، بیا ورخطا نه د اول باز ته ور قلپک ته دروازه اخلي، ته هدف دې معلوم نه دی او پیسې ټولې او بیا چې کله پیسې استاد نه زما هدف معلوم دی. ستا هدف څه شی دغه پیسو د کمپاین نه کوم ته چې ما ډونیشن هم کړی دی او زه غواړم کنټینیوس ډونیشن درته وکړم، غواړم سپورټ دې کوم په دې مورد کې ځکه خیر کار کې زه همیشه برخه اخلم. هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې د خلکو ته مستقیم د پیسو ورکولو په ځای مونږ د خلکو په واسطه په افغانستان کې په یو ملي پروژه کار کوو. داسې یو پروژه، اجازه راکړئ استاد، داسې یو پروژه چې هغه یوازې دولت پورې مربوطي، هغه زما شخصي جیب ته را نشي. څه رقم پروژه ورور؟ یو مثال مې درکړه، د جنګلک فابریکه مثلا مونږ پې جوړوی شو. جنګلک فابریکه ته په 1.5 لک ډالر باندې جوړی؟ ګوره استاد کله چې زه تاسو ته غواړم یو څه وایم، زه په ډېر خلکو ته ولې واضح کړم؟ ګوره ورور تاسو خبره وکړم، زه غواړم واضح کړم تاسو خبره نه اورئ. مثلا که زه چېرته وغواړم د جنګلک په فابریکه کې یوازې د دیګ بخارونو د تولید ساحه جوړه کړم، کله دا داسې دی استاد لکه زه چې چېرته دا داسې دی زه وایم چې زه غواړم یو کور واخلم او ما سره د اوس دپاره چې دی 1 لک افغانۍ دي، هدف خو معلوم دی که نه چې باندې بلاک جوړوي، زه بلاک نه ستا هدف معلوم دی چې اجازه راکړه ورو که نه. اول یو انسان هدف معلوموي، بیا هغه هدف لاسته راوړلو لپاره کار کوي، یا پیسې ټولوي یا نظام سره کار کوي چې هر څه کوي. ته هدف دې معلوم نه دی او خلکو نه پیسې ټولوي، فکر نه کوي چې دا
دا یو بهتره کار نه دی. اول دا خند چې په هدف فکر وکړي، بیا خلکو ته زما دغه هدف دی، موږ به ټول د سره یوځای شو، همکار به شو او هدف ته ورسو. بیخي پوه شوم استاد. اوس ما جواب واورئ، ښه په ارامه سینه واورئ، ځکه زه تاسو باید په بل شکل پوه کړم. استاد نوروز ما ته وایي چې د تا هدف معلوم نه دی او تا دا معامله شروع کړې، او په داسې حالت کې چې د تا هدف معلوم نه دی، ما ډونیشن هم درته کړی. بالکل. او اوس مشره ښه صحیح په دقت واوره. زه وایم چې د خیریه بنسټونو هدف خو معلوم و. د دوی هدف شو چې پیسې واخلو د خلکو نه، حسابي ورنکو، بیا لاړ شو 4-5 کامرې د ځان سره واخلو، یو زړه بوډۍ ګیر کو، 10,000 روپۍ ورکو، 18 رقمه ویډیوګانې خپرې کو، بیا د خلکو نه پې خیرات واخلو. دا دې ته که تاسو هدف وایئ، زه وایم په اصل کې ستاسو هدف نه دی معلوم مشره. زما اجازه راکړه استاد. نه اجازه راکړه استاد چې اوس زه مقایسوي بحث وکړم، تا ته م خپل هدف روښانه کړم. زما هدف باندې استاد اجازه راکړئ، زه پوهېږم چې تاسو دخالت کوئ، زه به تاسو ته د هدف نن داسې تشریح کړم چې بیخي صحیح او دا به په عمر کې بیا انشاءالله د کوم خیریه بنسټ نه د یاده ونه وځي. لومړنی هدف د ما دا دی، زه تاسو ته اوس یو هدف وایم او دا در سره یاداشت کړئ. لومړنی هدف زما دا دی چې خلکو ته اصلي اتلان او ترڅنګ یې بوتلان وښایم. دا زما لومړنی هدف دی چې زه دې لپاره تاسو $1.5 پکار دي. نه اجازه راکړئ استاد، که چېرته تاسو دخالت وکړئ، زه فکر کوم زه تاسو خبرو کې دخالت نه کوم. اولنی هدف ملګرو ښه صحیح اجازه راکړه استاد، لږ زر حوصله ولره، خیر دی هر دقیقه کې چې زه دا خبره شروع کړم ته یې ځکه بندوي چې خلک پوهېږي. اولنی هدف زما ملګرو په اوسني شرایطو کې دا دی، د دې پیسو د جمعولو دپاره استاد بیا مجبور یم ښکته م کړم، ما لطفا پرېږدئ چې زه د هدف تشریح کړم. اولنی هدف دا دی چې زه اصلي اتلان او بوتلان وښایم. معنی یې څه شی ده؟ معنی یې دا ده چې همیشه خیریه بنسټونو ته چې کله د ګدایۍ پیسې جمع کیږي، د خیریه بنسټونو مشران وایي چې مونږ اتلان یو. په داسې حالت کې چې پیسې ورسره چا کومک کړی؟ پیسې دې خلکو کومک کړی. زه به تاسو ته یو وښایم. اصلي اتلان دا دي، باید خلک پوه شي چې کوم ځایونو کې چې دا په ویډیوګانو کې څوک د ګیرو نه رانیول کیږي، څوک د ښکته نه رانیول کیږي، څوک د پورته نه، دوی هغه خلک نه دي چې هغوی تاسو سره کومک کوي. اصلي اتلان دا دي، دا خلک. دا لیست کوم خیریه بنسټ خپور کړی؟ امیر حسین دی، بلال دی، نورولی دی، محمد هلال دی، شاهد مرزاد دی، اننمس دی، نورالله سیرت دی. هغه مسافر او مهاجر چې د خپل معاش $15 $6 راغونډوي تر څو افغانستان پې آباد شي، دا اصلي اتلان دي. هغه خلک چې د دې اتلانو په نوم ځان نه فرشتې جوړوي، دا بوتلان دي. دا زما لومړی هدف دی، ما چې دی ترلاسه کړی او زه ډیر بریالی پکې مخته روان یم. ځکه تنا په فیسبوک کې 8 لکه نه ډیر خلک د دې افرادو نومونه ګوري چې یو نفر $15 $10 $15 $20 کومک کوي تر څو افغانستان آباد شي. په زما لومړی هدف دا و چې اتلان او بوتلان جدا کړم. زه ورته رسېدلی یم. دوم هدف مې څه دی؟ حد اقل $1.5 لک یا $1 لاس ته راوړم. اوس آیا دا دوم هدف زه لاس ته راوړم؟ اجازه راکړئ استاد، تا ته زما هدف نه ښکاري، زه اوس یو پړاو درته تشریح کوم. اول هدف خو معلوم شو چې اتل باید څوک وي، بوتل باید څوک وي. دوم هدف دا دی چې زه شکیب غواړم چې $1.5 لک د دې عامو خلکو نه چې اصلي اتلان دي راجمع کړم. اوس چې $1.5 لک پوره شوه، بیا زه څه شی کوم؟ دریم پړاو ته دننه کېږم. دریم پړاو څه شی دی؟ زه د اسلامي امارت حکومت ته زنګ وهم چې ورور ما $1.5 لک را جمع کړي، د 3,000 نفرو پیسې دي، د هر نفر نوم شته، د هر نفر چې کوم مقدار پیسې راته راکړي هغه هم شته، دی لیست، دی پیسې، د دې په سر $10,000 هم زه در اچوم. مثلا $1.5 لک ما سره عام ملت مرسته وکړه، 15,000 زه پکې اچوم. اسلامي امارت ته وایم چې زه اوس درځم، ته به ما ته راښایې چې داسې کومه پروژه ده چې ملي پروژه وي، چې زما خاندان پورې مربوط نه وي، د ما په نوم یې کواله نه وي، زه ما رامنځته کړې نه وي. یو ځای راته وښایه چې هغه فقط او فقط ملي پروژه وي او د هغې ګټه فقط چې دی دولت ته ورسیږي. د دې خبرې جواب زه کولی شم دا جواب کړم؟
نه ما سوال نه دی کړی ورور مې، ما خپله نو پوښتنه دا تا ډېر پوینټونه جوړ غواړم کړي خپل که نه؟ اهداف تاسو ته تشریح کوم. نو اوسه پورې ته هدف تشریح کړی نه دی. نه اوسه پورې ته هدف مشکل تشریح کړی نشته نه دی. استاد، زه وایم مشکل نشته. که اجازه چېرته راکړه. تاسو فکر کوئ، که چېرته زه تاسو په حیث فکر دا- کوئ، اجازه راکړه استاد. ډاکټر زه صاحب، تاسو ته نه په حیث اجازه د راکړه، ډونر تاسو دا یو حق بل زه- شی وایم استاد، یو بل شی درته وایم. که دا چېرته تاسو تاسو فکر کوئ دا دیموکراسي مونږ لرو، مونږ خلک خپل دفتر ته نه راولو، که چېرته تاسو فکر کوئ چې دې پروژه کې ستاسو پیسې چې کوم دي، ستاسو ډونیشن چې کوم دی، هغه په سم ځای کې نه مصرفېږي، تاسو دا حق هم لرئ چې بیرته ماته زنګ ووهئ، ځکه زه مو ډیټا هره ورځ خپره کوم، او وایئ چې هغه پیسې بیرته راولېږه. د مونږ دا ازادي شته. هر هغه انسان چې فکر کوي چې د دوی پیسې په ځای مصرف نشوي، هر هغه انسان چې فکر کوي چې د دوی پیسې سبا ته غلطي مصرفېږي، دلته مونږ ډیټا خپره کړې. ما هر یو ستاسو وایي چې شکیب ستا په پاڼه باندې لیکل شوي چې احمد 10 روپۍ ورکړي، زما 10 روپۍ چیرته دي؟ خبره دا ده چې خیریه بنسټونو په میلیونونو ډالر وهلي، اما معلوم نه دي چې چیرته دي. زه پوهېږم چې خیریه بنسټونه ولې ورخطا دي. د دې د خاطره ورخطا دي چې زه کله دا لیستونه نشروم، هر څوک چې استاد سره یې مرسته کړې، یا تا سره یې مرسته کړې، یا بل خیریه بنسټ سره یې مرسته کړې، اوس کوی شي چې زنګ وایي دې خلکو ته چې سړي ازما 100 ډالره دې څه کړه، ډاکټر صاحب سړي ازما 15 ډالره دې څه کړه، په فلاني کال کې فلاني میاشت کې مې دومره درلېږلې وي، چیرته دي؟ ډاکټر صاحب اوس اجازه راکړه څو خبرې زه م وکړم. که ستا اجازه وي نو زه به خبرې وکړم انشاءالله. مهرباني استاد، فقط تا کله چې تاسو وایي چې زه هدف نه تشریح کوم، اوس راځم ظریف کنه. یو متل دی وایي سخت از فهماندن کسی که فایدهش در نفهمیدنش باشه. الله اکبر، الله اکبر. ډاکټر صاحب اول خو ستا دا ټول هدف او ټول باز دلته دا دی چې وګوره خلک بد خلک دي، دې دپاره زه ښه سړی یم. دویم الحمدلله قمر بنسټ هر چا چې یو افغانۍ 10 کاله مخکې مو ورکړې، نن یې موږ سره ریکارډ شته دی. ډیټا نشر کوي استاد، ولې پټه کړې؟ نه م دا پټه کړې، هر کال زه وچاوېدو، په کوم ځای کې د ډیټا خپره کړې چې زه وګورم؟ همدا اوس ګوګل کا قمر چیریټي انول زه دا اوس ګوګل کوم، ته دې ماته ووایې چې تا په هر ایونټ کې څومره روپۍ اخیستې دي، چیرته لاړې دي؟ اوس بسم الله ګوګل کا ګوګل بسم الله ګوګل کا کنه ته بسم الله ګوګل کا نو ریپورت وګوره. دویم راځو ډاکټر صاحب زه په ګوګل فکر کوم، یم چې شی ګوګل کوم؟ قمر فاونډیشن انول ریپورت. قمر فاونډیشن. زه اوس څه چې ګورم ډاکټر صاحب، دغه پیسې ته چې یادې 1.5 لک ډالر، اول بهتر دا دی ورو چې هدف ته وټاکه. زموږ هدف معلوم دی استاد، زه هیڅ کله داسې یو هدف مې نه دی ټاکلی چې زه ورباندې کورس جوړ کړم، داسې یو هدف مې نه دی ټاکلی چې زه ورباندې کارونه واخلم، داسې یو هدف مې نه دی ټاکلی چې زه پرې مکتب شخصي جوړ کړم. ګوره ډاکټر صاحب هسې بېمانه خبرې ولې کوي؟ نه بېمانه خبرې استاد راپور یا ته ووایه دا کار چا کړی دی، هسې خلک زړونو ژور شکونه اچوي، یا ووایه دا کار چا کړی دی، یا هسې ځان دپاره کریډ ورکولو دپاره بېمانه خلک بس لاندې مه اچوه. یعنې څه استاد د دې خبرې نه هدف چې شی دی چې یا ووایه چې چا کړی، څه مان؟ یا ووایه دا کار چا کړی دی، کوم کار چې دا چا شخصي کورونه پې اغوستي، یا مثلا په ځمکې اغوستي، یا بل څه کړي. ستاسو نه یو پوښتنه لرم، د خیریه بنسټ نه مخکې ته تاسو دارایي څومره وه؟ د خیریه بنسټ نه دارایي مخکې زما یو ځمکه په حسین خیلو کې وه. خلاص اوس څومره لرئ؟ 200 مخکې یو ځمکه لرم په حسین خیلو کې. ښه مطمئن یې؟ 100%. زه تا نه پوښتنه کوم، دا یو ځای کې احساساتي شوي وای، په یو مرکه کې د طلوع تلویزیون مو ویلي و چې ما دا کوم پلټفارم جوړ کړی دی یو لرنا په نوم، په دې کې زه په میاشت کې 15,000 ډالره مصرفوم. داسې یو انسان چې انګلستان ته راغه، اجازه راکړئ چې زه اوس تاسو پوه کړم، داسې یو انسان چې انګلستان ته راغه او یو ډېره عادي وظیفه یې لرله، او کله چې خیریه بنسټونه شروع کړه، په میاشت کې اوس 15,000 ډالره په یو لرنا مصرفوي، د کوم ځای نه کړي؟ ستاسو وظیفه څه شی دی؟ تاسو خو مخکې دې نه تجار نه وئ. اوس اجازه ده او تجار ورو د مالیزیا وخت ورم ټول خلک مې پیژني. زه پوهېږم که چېرته غواړئ زه به هم ډیټا راوباسم، کله چې تاسو هندوستان ته لاړئ لومړنۍ ځل مو وظیفه چې دی د ګارسون وه استاد. لومړنۍ ځل زما وظیفه د ګارسون بالکل وه، پیس شاپ کې کار کړی، هغه ما خپله ویلي دا کوم ډیټا نه تېره تر وباسي، دا ول ما خپله یو نفر څنګه وشو اجازه راکړئ تاسو خبرو ته اجازه ورکړئ. د ګارسونۍ نه د خیریه بنسټ د پرانیستلو سره سم یو پیره تجار شو او په میاشت کې 15,000 ډالر په یو پلټفارم باندې کاروي. اوس اجازه راکړئ جواب درکړم که نه راکړئ؟ استاد خو اجازه راکړئ خبرې وکړم که نه؟ راځم شروع کوم ورته. قمر کې کوم کال کې شروع شوی دی او هغه نه مخکې
ما څه کول هغه ما ټول میډیا کې ویلي اوس یې وایم. راځو خلک پرې نه پوهېږي استاد. اجازه راکړه جواب درکړم که نه. دا نه نن تاسو کله چې وایي چې ما میډیا کې ویلي زه اول غواړم دا راپور دې وګورم د کمر چېرته دی راپور که تی ګوګل کې نش پیدا کولی زه به ته ما اګزاکټ پیدا ادرس کړه دغه مو ویب سایټ دی په کوم ځای کې پروت دی. قمر انول ریپورټ په چیریټي کمیشن کې دی. چیریټي کمیشن د کال راپورونه اچوي. لاړ شه قمر انول ریپورټ وګوره. دلته قمر لیکل شوي فاونډیشن about ورته یو our موضوع نه بل social موضوع د جمع کې بل نه بل ته موضوع کې ته اوس ټینګ شه که زه جواب درکړم دا $15 موږ څنګه مصرفوو. زه نه غواړم ما خو تا نه پوښتنه نه نو ده څه معنا کړې نه استاد. غواړې پوښتنه وکړې بیا نه غواړم دلته نه زه ما تا نه تاسو نه پوهېږم پوښتنه پلان نه نه ده لرم بل کړې څه ما نه لرم. تاسو ته دا دا ستا ټول ویلي هدف څه شی دی ورور؟ یا زما یو هدف موضوع واضح کې دی ونښله استاد. چې غواړې جواب زما په هدف درکړم پوه شي. یا ته دې یو ځای نه بل ته جمع کوم. نه زما هدف واضح دی. زه غواړم تا ته یو شی ووایم. زه څوک یم چې تا راونیسم. تا د خدای راونیسي تا د ملت راونیسي. زه تا ته عجیبه دا خبره وایم کوي چې بیا بل ځای ته جمع کړه. اوس رانیول جمع دې کړه نه تاسو ته ځای غواړې جمع کړو. استاد ته غواړې زه تا نه اول پوښتنه وکړم. نه غواړې زه تا نه پوښتنې وکړم. په دواړو سترګو خو زه ستا پوښتنې خو جواب کوم که نه. لنډ بسم جواب الله راکوی شي. بسم الله همدا اوس تاسو جواب درکوم زما اوکې، جواب فاین. اورول ته حاضر نه یم. صحیح ده صحیح شو. زه تا نه یو ساده پوښتنه کوم استاد. دا دوه پوښتنې جواب کوم که نه کوم. زه دې پرېږدم جواب ته اما چې شی چې پوښتنه کوم مهرباني. د هماغې جواب را خیریه اول بنسټ دا چې دوه په کوم- جواب کوم کنه دا دوه پوښتنې شته جواب کوم نه زه نه پوهېدم چې زه تا نه پوښتنې کوم ځکه ته راغلې د ما نه وزې پوښتنې کولې تا ولې د $15,000 د میاشت مصرف لپاره نه یم راغلی استاد. ته راپورته شوې ورور ودې تا ویلې چې ولې زه ستا ډونر زه یم، راغلی یم تا په نه حیث یو پوښتنه ډونر تا نه پوښتنه کوم چې تا پلان څه شی چې ما کوم پلان ته پیسې ورکړي ما ته او ما پلان ووایه. وویلې ما خپل پلان هغه پلان نه شریک دا کړی ضروري ستا د کار پلان کړی. هدف اجازه نشته دی راکړه ټول استاد. ولس ته ناست دی نه، ویلی شي استاد، اجازه زه راکړه پیسې استاد. ټولوم بیا پلان وایم. یو شی زه تا ته وایم. زه به زما مهرباني. تا به فیصله وکړو ځکه بده ده ته مشر یې زه کشر سړی یم. ته راغلی ما ته د خپل پلان ما ته ویلې چې ته دې ما ته خپل پلان راکړه. زه تا نه یوه هیله کوم که واقعا جرأت لري او صادقه یې دغه کومې خبرې چې زموږ ترمنځ وشوې دا دې په خپل فیسبوک واچوه. ورته ووایه ما شکیب ته ویلې چې پلان راکړه دا د شکیب خبرې دي تاسو د شکیب په اړه نظر څه لرئ. او پرېږده راستا چې ملت زما اجازه کار ته راکړه واچوه. استاد. اجازه راکړه استاد. پرېږده چې ملت قضاوت وکړي چې نظر پلان لرم. نظر ټولول هغه ستا کار دی. چې زه پلان لرم که نه لرم یو ما ته ملت مهم دی تا ته به اوسه پورې اوس 3,000 کسان ناست دي پلان د شریک پلان د څه شی دی. خو زه لګیا یم ته چې نه اورې زه تا سره څه مشکل وایم. ما درته وایي چې وروره، زما دا خلک لومړنی ته پلان- کمنټ کې ویل تاسو- صبر استاد دا یوه خبره الو ته ما نه پلان غواړي خلک ناست شریکي کنه شریکي دا پلان معلوم دی کنه. زه لګیا یم دا اوس یې شریکوم اوس غوږ شه ښه صحیح غوږ شه نور اضافي جنجال نه کوو. تا ما نه پوښتنه وکړه چې ته د پلان شریک که زه پلان شریکوم همدغه بیا واچوه چې خلک قضاوت وکړي. ټول هغه خلک چې ناست دي په ځانګړي ډول د استاد نوروز مینوال زه دوی ته غواړم خپل پلان تشریح زه یو انسان یم چې خپل تجارت باندې فوکس لرم. د خیریه بنسټونو سره مې نه شوق دی نه خیریه بنسټونه چلوم. اما ما 3 سترې اشتباهګانې په نورو خیریه بنسټونو کې ولیدې. اول زه غواړم خپل پلان تشریح کړم. اوله اشتباه په خیریه بنسټونو کې دا ده چې په تمه دي چې کله هم بد حالت پیښ شي دوی پیدا شي ویډیوګانې ورته واچوي. استاد پرېږدئ زه خپل پلان وایم شاید خلکو خوښ نه دا شي خو پلان زه تا د پروژې پلان ته هم ته راځي زه خیریه لګیا یم بنسټ په پروژې غږېږم. د پیسې چې ټولې یو نیم لک چیز پر زه ټولې لګیا یم په پروژې غږېږم او دا اساسي د پروژې د رامنځته کولو او خبرې دي. سو تاسو نه پیسې واخلي حساب نشته 100 روپۍ درنه واخلي 10 روپۍ ولګئ 90 روپۍ خپل جیب ته واچي او بیا لاړ شي تلویزیونو کې د دې یو ثبوت ته لري چې خیریه بنسټونه ټول درته وایم استاد. اسې دا کې او ته په دې پوهېږي چې ته افغانستان ما ته لږ وخت راکړه ټول درته وایم. سو 90 روپۍ جیب ته واچي لاړ شي بیا په تلویزیونونو کې نیغ کښېني الحمدلله رب العالمین ما نړۍ وژغورله. تا نه ده ژغورلې هغه بیچاره ژغورلې چې تا ته یې 10-15 روپۍ خیرات رالیږلی. سو زما لومړی پلان دا دی چې د خیریه بنسټونو خلک چې ځان نه خدایان جوړ کړي فرعونیان جوړ کړي دو ته ووایم چې عام ولس په اصل کې اتل دی. آیا په کومې ویډیو کې دی د کوم عام نفر نوم اخیستی؟ آیا په کومې ویډیو کې دی د کوم عام مسافر نه مننه کړې نه دی ده کړې دې نه وروسته به یې کوې ځکه پوهېږي چې څوک ورور دلته زما ټول هدف اوس د دې نه وروسته به یې کوې ځکه لړزه راغلی
د دې نه وروسته به د یو هغه فرد نه مننه کوي چې $5 $1 $10 $20 یې درکړي او ته پې تجارت کوي د هغه نوم به ما چې یو په هره ویډیو کې به وایي چې د مرستې نه مو مننه په هره ویډیو کې به وایي چې دا د ما پیسې نه دي دا د عامو خلکو پیسې دي زما لومړی هدف دا و زه ورته ورسېږم دا هدف د لاس سره راغی اوس دا 9 لک روپۍ شته پکار دي دا مې لومړی هدف و صحیح شو 9 لک روپۍ شته پکار دي مهم هدف و لومړی هدف و بالکل چې اتلان او بوتلان خلکو ته وروپېژنم بیخي معلوم شو دوم هدف استاد دوم هدف مې دا دی چې زه پیسې خلکو ته د دې دپاره نه ورکوم چې سوالګر شي زه یې چاته نغدې پیسې په لاس کې نه ورکوم چې واخله بس ځه مزې کوه څه شی کوې زه د هغه زه یې وایم ته لږ حوصله وکړه زه د هغه خیریه بنسټونو غوندې نه یم چې د حبیب رحمان ګلونو د خاطره ځان مشهوره کړم یا داسې یو انسان راولم چې هغه په کونړ کې چې یو سړی دی چې وایي چاخ یوه ښځه وایي هغه ته کومک وکړم چې ودرېږه ډېر ایډینس لاسته راوړم یا زه لاړ شم وګورم چې هله کومه جنۍ معصومه د هغې کې ونیسم وچې کړم بیا 10 روپۍ جیب کې ور واچوم I don't do that جزاک الله خیرات مې کوه هدف څه شی دی 9 لک اوس زه یې درته وایم چې څه شی دی ګام په ګام یې درته وایم اساسي هدف د ما څه شی دی زه د دې اصلي اتلانو پیسې رااخلم کله چې افغانستان ته لاړم وایم چې خلکو دا د ما پیسې نه دي دا 1.5 لک پیسې د مونږ ګدایي کړي ګوفنډمي پیسې دي ما شکیب هم پکې 10,000 ورچولي اوس د ما سره دي مثلا 1.5 لک روپۍ ما سره دي 2 لک روپۍ دغې $2 لکو سره زه دلته راغلی یم افغانستان ته راغلی یم په دې زه کورس نه جوړوم په دې زه ځان ته بنګله نه جوړوم په دې زه ځان ته فارمونه نه جوړوم اسلامي امارت چیرته یې هر چا چې ما سره کومک کړي واتساپ ګروپ کې دي او ټول ولس مې ګوري میډیا را سره ده اسلامي امارت راشه کېنه اوس پورې هدف معلوم نه دی جان هدف اوس پورې معلوم نه دی ته خو لږ حوصله وکړه کله چې اسلامي امارت ما سره کېناستو ورته وایم چې د یو وطن په توګه د یو وطن د مشر په توګه د یو حکومت په توګه ما ته ووایه چې تر ټولو مهم کار چې باید ملي او په دې باندې وشي څه شی دی ولې به اسلامي امارت ماته دا وایي ولې دا د اسلامي امارت وظیفه ده ځکه هغه وزارت انکشاف لري هغه ته معلومیږي چې کومه پروژه تر ټولو مهمه ده ځکه هغه وزارت اقتصاد لري هغه پوهیږي چې کوم شی د مونږ اقتصاد په پښو درولی شي تاسو څه کوئ تاسو حکومت سره دا کار نه کوئ ته حکومت ته په عمر کې نه وایي چې ما دومره کومک ټول کړی ځکه ته بیا پیسې ترې نه نشي وهلی ډاکټر صاحب دا که تا ته پلان نه ښکاري ډاکټر صاحب دا یو پلان نه دی نه دی هیڅ مشکل نشته عام ملت پوشه ته پوشه $1.5 لک ډېرې پیسې هم نه دي چې افغانستان یو غټ مشکل دی مشره مونږ غریب خلک یو مونږ دلته چې دی په $10 باندې پردی نوکري زه د پروژو بحث ته کوم شخصي بحث او هغو خیریه میلیونر ډالر خپل جیبونو ګوره ته هر څه بیا هر څه ګوره د تاسو دپاره $1 لک هېڅ شی نه دی او که یې لرئ لطفا مونږ ته یې راولېږه ځکه په $1 لک باندې مونږ د دیګ بخار کمپنۍ جوړوی شو په $1 باندې د بایسکلو کمپنۍ جوړوی شو یو کار به وکړو استاد نوروز مونږ به د پاپړو کمپنۍ جوړه کړو نوم به پې کېږدو نوروز پاپړ د پاپړو باندې افغانستان مشکل حلېږي د اقل ملت کې یو 50 نفره پې مصروف وي ډاکټر صاحب شکیب پیسې ټولې چې پاپړو کمپنۍ جوړه کړي زه د امریکا کوم خان نه یم زه چې د پردیو خلکو پیسو ته غل نه یم ما ته 1 لک روپۍ زښته ډېر شی دی زه په 1 لک روپۍ باندې کولی شم 50 نفرو ته کار زمینه مساعده کړم زه په 1 لک روپۍ که تا راولېږلي دغه نن تا د 1 لک ډونیشن وکړه زه ژمنه کوم که مې چېرته د پاپړو کومه کمپنۍ جوړه کړه زه به ورته وایم چې نوروز پاپړ خلک به درنه مننه کوي هغه 50 نفره چې په هغې فابریکه کې کار کوي او پاپړ خرڅوي زه پیسهداره نه یم استاد ما هېڅکله دا نه دي ویلي زه بیلونر نه یم ما ته چې دی $1 لک بیمانه ته د خپل جذبات پرېږدې او 2 کلمې ما جذبات نه دي زه د ملت غږ یم او زه باید هغه خبرې وکړم چې ملت یې غواړي تا نه تا سره ملت جذباتي ملت جذباتي دی خلکو ته ووایه چې څومره پیسې د دامو خلکو نه اخیستي لومړۍ خبره ورته خو چې ما ته خبرو ته اجازه نه راکړې زه تا ته څه ووایم دومره چې زه ته ما ته خبرو اجازه نه درکړم څه ووایم نه ما ته یې مه وایه لاړ شه خپل پلټفارم لرې ته اوس مجبوره یې چې وایې ځکه ته پوهېږې چې دا سړی مې پرېښونکی نه دی ورو ته همغه سړی چې ما ته د کیک میده کړی او تشکر دې کوله چې ما ډېر خدمت کړی دی د دې د خاطر چې کیک مې درته میده کړی او راغلی وې رڼا لاس زه همغه سړی یم چې نن ته کاناډا ته تللی یې په ما درته په خپلو پیسو کیک اخیستی همغه درساخان کې ته اوس پخه وهي چې کوم درساخان کې ته غټ شوی یې استاد که ته چې زه غټ شوی یم استاد تاسو الفاظو ته پام دی زه د تا په درساخان غټ شوی یم وروره موږ سپورټ کړی یې
موږ ته ځای درکړی دی، موږ ته امکانات برابر کړي دي. ته کوم فضا ورو دغه بغض پرېږده، د دې شکایت ته تا دغه بغض اخیستی وي، په همدې ته بغضمن شوی یې چې ته ما خپل دفتر ته غوښتی وي، تیزې خبرې مې درته کړې وي او موضوع کې په همغه بغضمن شوی یې. ښه صحیح ده استاد، زه به یو بل شی درته وایم، هغه به ستانه بخښنه وغواړم که داسې کوم جذباتي شی په هغه موضوع باندې. خو لیکن اجازه راکړه تا زه خبرې وکړم، د ملت پیسو سره معامله کوې، اجازه راکړه چې زه تا ته اوس موضوعات تشریح کړم. اوس د دې د خاطره چې یو وخت ما سره ملګرتیا کړې، کوم ورځ مې در سره ډوډۍ خوړلې، غواړې چې په غلا دې پرده واچوم؟ دغه څه شی نه ما چوه او لطفا یو شی ووایه استاد. ورور زه نه ستا ډاکټر صاحب ته هسې د اسمان ځمکې خبرې مه کوه، دلته ولس ناست دی، زما هر یو غلا تشریح کوو ته اوسه پورې ته ناکامه شوی یې په هر یو موضوع کې تا وړاندې کړې. زه تا ولې دا خبره کوم؟ خلک ته ویلې موږ بکسونه اچوو، بکسو کې پیسې واچوئ، ناکامه. سپین ماموریت ناکامه. دا پروژه دې ناکامه کیږي. ریزر کومک د سره وکړم، مشوره درکړم په حیث یو ډونر، تر څو پورې کامیابه شي ستا دا پروژه. ته ولې د مسلمانانو پیسې ضایع کوې هسې بېمانه؟ استاد پرته د شکه دا پروژه ناکامه کیږي، پرته د شکه زه ناکامه کیږم، ته ولې ورخطا؟ نه غواړم ناکامه شي ورور. نه زه غواړم زه پیدا شوی یم چې ما ستا ناکامي غوښتله ما تا ته ولې سپورټ درکوم؟ که ما ستا ناکامي غوښتله ولې مې سپورټ درکوم؟ زه د ناکامۍ نه خوند اخلم. I like it. مې اخله که ستا پیسې مشکل نه دی، ته د ولس پیسو باندې ولې ځان ناکام کوې؟ زور دی؟ زه ناکامۍ نه خوند اخلم، مې اخله یعنې څه؟ وروره ته د ولس پیسو سره ځان ولې ناکام یې؟ شخصي پیسو ناکام که مشکل نشته دی، بسم الله. پرېږده چې ولس پرېکړه وکړي. تا 25 کاله کامیابه کړی، اوس زه ولس ناکاموم. بسم الله. خو چې شي زور درکړی. او یو شی درته وایم بدون د شک چې ته ولس پرېکړه پرېږدي، ولس ته کړنه وړاندې کړه چې ورور زه نور اضافي تاسو سره څه شی نه لرم استاد. خدای دې اجر درکړي، کور ودان، اللهم مالک. سلوټ. ستا به لس پوښتنې به کله مانه ته کوې؟ زه اوس لس پوښتنې عملاً کوم استاد، ځکه مې ورته ویل چې اولنی میشن دا و چې اتلان او بوتلان خلکو ته وښایم. جزاک الله خیر، معلوم دي کړه. په هغې وخت کې نه راتلې، اوس چې پوه شوې چې عملاً دا پوښتنې جوابوي. ورور عملاً نه، زه اول ورن تا ته حاضر یم، نه ما حاضر یم الله دې مال چې ته د خپل پوښتنې وکړې. ورور صاحب غوږ ورته ونیسه، زه حاضر یم، پوښتنې مانه وکړه. زه همیشه وایي لس پوښتنې لرم، زه حاضر یم نن، بسم الله. اوس مې نه یې په کار استاد، ځکه اوس مونږ غواړو عملاً ځکه ته همیشه بې دلیله بې منطقه لګیا یې، ثبوت لرې نه، منطق لرې نه، هسې لګیا یې د یو غر بل غر ولې فکر ته هوښیار یې. زه ثبوت نه لرم، مشکل دی. هیڅ شی هم نه لرم استاد، ته رښتیا وایې. نو بیا ولې په هسې کې لګیا چې دوی ته خبرې زموږ زراعتي پروژې څه دي؟ استاد یو خبره نه ما ته دا مو وایي چې زه وضاحت درکوم چې دا پیسې صرف مصرفوم، خبره هم نه اورې، فارم دې د چا په نوم او بیا هوښیار هم ته یې، تکړه هم ته یې. د فارم ځمکه د چا په نوم ده؟ د قمر په نوم ده. واچوه کولی، ولې خلکو سره نه شریکوي؟ وروره قمر د چا بنسټ دی؟ د قمر رئیس څوک دی؟ د قمر رئیس په افغانستان کې زه یم. د ورځې په پای کې ځمکه د چا شوه؟ د عدلیې وزارت شوه. بیا زه ځکه وایم چې ته په هېڅ نه پوهېږې. سمه ده استاد، ته پوهېږې، الله دې ته په هېڅ نه پوهېږې، اعوذ بالله. د عدلیې وزارت شوه، د افغانستان د ولس شوه. د عدلیې وزارت په نوم اوس تخته مه راځه، بحث وکړو ولې تختې. عدلیې وزارت په نوم کې زه مشکل نه لرم، ته باید یوازې عدلیې وزارت په نوم د اسنادو سره دي ټول هڅه. نشر که خلکو ته یې نشر که، نشر که، ولې دې پټ کړي؟ وروره ته لږ زره ته نه پوهېږم ته چې کوم باندې بحث کوې. یو څوک چې ځمکه د خیریت په نوم اخلي، چېرته ستا فارمونه د عدلیې وزارت په نوم و یا د دولت په نوم و، آی ایم ډن. صحیح شو. یو زه یو پوښتنه راکوم. اوس ډاکټر صاحب راځه د ولس منځ کې چیلنج ورکړو. یوه پوښتنه او جواب دې راځه ولس منځ کې چیلنج ورکړو. زه چېرته ځم شکیب، چېرته م ځه؟ یعنې څه چېرته که چېرته نن دې ولس منځ کې د قمر ټولې داریانې زراعتي پروژې خیریه او د عدلیې وزارت سره سب او عدلیې وزارت په نوم ما رسمي مکتوب عدلیې وزارت نه واغستو، په همدې سوشل میډیا کې مو واچو، ته به چې جواب ورکړې د دونه بېمانه؟ زه به تا ته وایم چې اوس سلام زنده باد، اوس صحیح سړی شوې، اوس چې او مخکې چې تا دونه چټیات زما باره کې ویلي، هغه څه شو، هغه بدله به چې ورکړې. زه اوس هم وایم تر څو دې چې سند نه اسناد دې نه اچولي، لام چټیات وایم، دا مسلم حق دی چې وایم. یعنې ته په دې معلومېږي چټیات وایې. 50 روپۍ 60 روپۍ اوس راځه یو کار بل وکړو. یو پوښتنه جواب شوه، بسم الله. ځان نه فرعون جوړ کړی چې چاته حق نه ورکوي چې درنه ته اجازه راکړه ورور، ته اجازه راکړه. لس پوښتنې راځو، فرعون نه جوړه ته خلکو ته غلط معلومات وړاندې کوې او ته فکر کوې چې هغه دی. اسناد چې ستا نه دي، دا د دولت ځمکې دي. زه به نن دا ټول 4,000 کسان لایف دي، زه به سبا کس لګم عدلیې وزارت نه مکتوب اخلم چې د قمر دغه دریان دي ټول د عدلیې وزارت کې سب دي، که دا اسناد ما واچو. زه ډاکټر شکیب نه رسمي اپولوژي غواړم، بخښنه ترې غواړم. زه یو دقیقاً زه خپل شرایط درته لرم.
فارمونه الله. چې د دولت او د ملت په نوم کا، کورس بالکل د دی ملت په نوم کا، ورول دی. مکتب د ملت په نوم کا، یولرنا د ملت په نوم کا، ولی یتیمخانه د چې چې بلند کوم- منزل دی جوړ کړي د ملت په نوم کا. بخنه څه کوي راځم خپو ته دلويږم. بسم الله چې کوم شی د قمر دی هغه ټول ملت د کمر په دي، نوم دی. ځکه د کمر نه مخکې ته اوس- کارسون وي. بسم الله ته ثبوت کا ټول د قمر دی. بسم الله خلاص زه یې ثبوتوم در سره. زه خو بسم الله همدې د ثبوت خاطره وایم چې زه افغانستان ته راځم. ثبوت کومه وکړه. ورځ چې زه افغانستان ته راغلم د خیریه بنسټونو خیر نشته اوستا. دا جدي درته وایم. د یو خیریه بنسټ خیر نشته. ته بیا ته ځمکې عثمان بولي یو صحیح چې ده. منطقي وای خلکو ته چې کله راغلم معلومیږي. وزانه د بدمنی جوړ کړی دی چې زه کله راغلم داسې کېږي او زه صحیح ده ځان د یو جهانګیر جوړ کړی که زه هم داسې کېږي که زه دا څه بدن بحث و؟ منیر نه وم ته به اوس د فلم بدماش غوندې دلته نه راتلی. او فلم بدماش زه په حیث ستا ډونر سپورټر دلته راغلی یم د یو سپورټر په توګه زه په ارامه تاته لیکن یو زه شی چې ګورم ووایم. ته زه په دې پوهېږم چې ته په غلطه ټولې پروژې سپورټ ناکامې شوي دي او زه نه غواړم دا صحیح ده پروژه هم استاد. تا ناکامه چې په زورګونه باندې خپل تجارتونه کړي پرېږده یو دانه به زما ناکامه شي یو څه به تېز که چېرته دغه 4,000 کسان دي دلته امین پوهېږم وي چې ماته په شخصي کې دلته د 4,000 کسان امین وي چې هر زه چا پوهېږم د چې ما نه خیریه خیریه پیسو بنسټونه باندې غواړي اوس شخصي تجارت کوي خدای پاک دې دنیا نه کافر ویسي او په دې دنیا کې د هلاک کی او څوک تهمت لګي امین په غبانې وای نه کېږم. زه نه یم راغلی چې غلا کې یو ځای شم. ورته بیا مغاوته بوته وای چې شرطم ډاکټر صاحب دا زه تاسو سره هغه څه دي. منطقي بحث کوم زه تاسو سره منطقي بحث کوم شروط پلان وي اوس غواړي وتښتي اوس غواړي وتښتي یعنی څه چې وتښتم وکه لاس پختن درانه وکه زه تاسو پلان دې معلوم نه دی ما درته وویل استاد لومړی پوښتنه مې راځواب بحثونه کې ټیک ټاک کې ناستي ته فکر چې انټچبل دقیقاً یم انټچبل استاد. زما تا نه لومړی پوښتنه وکړه استاد، درته مې وویلې دا کوالې دي چې ته وایې چې دا ټول دا د ما خیریه بنسټ، دا یولرنا، دا شخصي مکتبونه، دا کورسونه چې ما د خیریه بنسټ په پیسو جوړ کړي دا ټول چې د ملت دي دا وښایه اسناد. ډاکټر صاحب دا زما لومړی پوښتنه ده. ته دا یوم ثبوت کا لاړ شي یو ثبوت روان دي کا چې دا ما په خیریه پیسو جوړ کړي دي زه پوه شو ملت ته حسابي ورکول او که ثبوت نه لري نو بیا خدای نه مردار شه رسول الله مردار شه د 15 لایکونو دپاره او د لایک فالوورز دپاره دا بېمانه خبرې مه کوه ځکه دا د آخرت ته کوم خیر نه رسي او ستا شخصیت ته هم کوم زه خیر تا نه ته رسي. وایم تا ما ته ویلې چې ته ما نه لس پوښتنې وکړه ما تا نه لومړۍ مهرباني. پوښتنه وکړه. لومړۍ لومړۍ پوښتنه مې درنه دا وه چې یو سند دې وښایه چې تا د عام ولس یو سند چې تا د عام ولس سره شریک کړی چې دغه ځمکه مې د تاسو په پیسو واخیسته او دا د افغانستان د ملت ده او د دې اسنادو په اساس په هر ویډیو کې د حکومت ته پاتې کېږي. ورو په هر ویډیو کې موږ دا خبره کړې ده چې ته نه ګوري هغه ستا شخصي مشکل دی. زه سبا ته عدلي وزارت د ریاست د انسجام خلک چې کاپه ناست دي د استاد نوروز یوه ویډیو ما ته وښایئ چې په هغې کې د سړي سند اچولی او تاسو ته یې ویلی چې ای خلکو تاسو $10 مرسته وکړه. ډاکټر صاحب زه پوښتنه کوم اسلامي امارات باندې ته څه فکر لري؟ آیا ته فکر کوې چې زه شخصي پیسې زه د یو شی د ملت په پیسو باندې جوړ کړم او هغه هغوی سرسب نه کړم ته فکر کوې چې هغوی مال ته ژوندی پرېږدي؟ زه دا فکر نه کوم استاد چې تاسو زه یو ځل بیا درته وایم استاد نه زه یو مثال در کوم ته فکر دلته نظام نشته دی عدلیه وزارت هر 3 میاشتې راځي هر یو رسید هر یو اسناد چک کوي منګه ایکسټرنل اډیټ لرو انول ریپورت شریکو فیسبوک ویډیو اچو لیکن ته یې چې نه غواړي یوم وګور دې دپاره چې لایکس واخلي او پوهېږي چې د عوام ولس زه کش کولی شم دې موضوع ته زه کش کاږم اوسه پورې تا صفر دلیل نه ده وړاندې کړی زه تر څو پټ کله قمر کې وي ما ته د کیکونه میده کول من نه دی کولی چې زه ښایسته کار کوم خدمت کوم چې کله کاناډا ته لاړې ټیک ټاک د لاس راغی زه بد سړی شوم دا ستا انصاف دی صحیح ده استاد نوروز چې ته وایې ځکه د تا تور نوروز اوس ته ما دویم پوښتنه کوه ورور دویم پوښتنه کوه یو پوښتنه جواب شو دویم پوښتنه نو که مهرباني استاد دا داسې دی قانون مې ښه صدقه دې شم ته لږ زر اول د فشار کنټرول کړه زه یو شی تا ته وایم فشار مکمل کنټرول دی اجازه راکړه چې زه تا په یو شي پوه کړم استاد په کوم وخت کې ته افغانستان ته راغلی ځکه ستا هغه کارمندان به مو ستا اوري ته به هغو ته بیا په سترګو کې څنګه ګورې په کوم وخت کې چې ته افغانستان ته راغلی هغې وخت کې زما کلینیک و معاینه خانه مې وه او زه په طلوع تلویزیون کې د راکوزیا راډیو کاردیناتور اپریشن منیجر وم تا ته شهرت ما د رڼا لار په خپرونه کې درکړه ماشاءالله الله تجربه درکړي اجازه راکړه استاد چې دا څو خبرې موږ واضح کړو د رڼا لار په خپرونه کې مې راوغوښتې ما ته مشهوره کړې او زه د هغې د خاطره پښیمانه یم او د هغې نه وروسته تا زه دعوت کړم
چې یو ځای ته اجازه راکړه چې زه دا کیسه ټولو خلکو ته وکړم ځکه ته هر ځل خبرې کوي که کومه خبره مې غلطه وکړه بیا دخالت وکړه ورته شکیب تا غلطه میوټ کوئ دا ستاسو انصاف ځکه دې میوټ کوم دا ستاسو انصاف دی زه شخصي دفاع ته نه یم راغلی صبر زه دې ځکه میوټ کوم چې ته دا شخصي مسایل اوس واوره زه پوهېږم چې ته دا شخصي مسایل ډېر غلط معرفي کوي یوه خبره مې چې غلطه وکړه دخالت وکړه ورته شکیب غلطه دې وکړه چې مې غلطه نه یې کړي تر اخره واوره چې زه د تا دا یو موضوع بیخي صافه کړم ځکه ته ډېر مسکنسپشن په دې برخه کې جوړی د رڼا لار خپرونې ته ما راوغوښتې ما در سره خپرونه ثبت کړه ورور ته زه پوښتنې وم دا غلط وایي دروغ وایي ناعادلي کوي اجازه راکړه نوروز صاحب ځکه چې ته زه هغه میسیجونه لرم ستاسو پروګرام نه مخکې خپرونې اجازه راکړه د رڼا لار د خپرونې سینیئر پروډیوسر زه وم د رڼا لار د خپرونې ویان زه وم د تا سره یو نفر کار کوو زما یې نوم د یاده وتلی دی یو هلک و هغه سره ما پیغام ونیو چې دا سړی راوله ځکه ښه سړی دی مسلمان سړی دی ما سره د رڼا لار په خپرونه کې دا باید ووسي دا سړی راغی د رڼا لار په خپرونه کې ما سره یو اسلامي خپرونه ثبت کړه د هغې نه وروسته یې ما ته وایي چې زه نن شپه میلمانه لرم ته د ما خوښ شوې ډېر ښه سړی ډېر ښه ویان دی د تا وظیفه څه ده ما ورته زه ډاکټر یم زه یو کلینیک لرم په عین حالت کې یو پروډکشن هم لرم واړه او غټ کارونه کوم ما ته ویلې ته نن شپه زما ملګری شه ته راشه زه تا دعوت وم زه چې لاړم نه پوهېږم د کوم ځای نه کوم ملا راوستی و اخي مخي ورته ویلې هغه سره یې چې دی پسونه دغه کړي وه چپه کړي وه وریته کړي پسونه وه مونږ خو غریب خلک مونږ چېرته پسونه خوړلي کېناستو د استاد سره م پسه وخوړه کوم چې د یار دغه ګیله کوي مطلب زه یې دعوت کړی وم د هغې نه وروسته یې ما ته وایي چې زه په یو سټډیو باندې کار کوم ما ورته ویل دا خو ډېره ښه خبره ده ویلې ته بیا یو ورځ راشه ځکه ته په طلوع کې کار کوې زما سټډیو وګوره زه ورغلم یو ورځ سټډیو مې وکته ماشاءالله ښایسته کار مخته روان و ویلې زه یو شی لرم د یولرنا په نوم مال دا پکې چې شی دی وایي دا داسې دی چې زه به دلته ثبت کوم او دې کې به دا به یولرنا کې اچوم خلک به م تېنه خیر ویني ما ته به م یوه ګټئ مال الله دې اجر درکړي ما ته ویلې خو ته خو ډاکټر یې ته م راځه دلته ما ته ثبت کوه ما ورته ویلې صحیح ده استاد لاړه بیرته خارج ته په بله ورځ چې زه لاړم د دې یو بل کارمند دی د فرید فنا په نوم هغه خپل لګیا د قصې کوي راځه پس موضوع زه تاسو نه میوټ کوم زه کیسه کوم ما میوټ کوي ته مانه لس پښتنې لري هغه پښتنې رانه وکړه نه صبر استاد زه ته ټوله غلطه کوې نه مهرباني ته یې وکړه زه چې هر خبره کوم زه په ثبوت دلایل کوم ته یې وکړه مهرباني محترم مهرباني ورور تاسو د څه لپاره دلته راغلي یاستئ ډاکټر صاحب سره لایف زه غواړم چې پښتنه وکړم زه غواړم دا پښتنه وکړم چې ډاکټر صاحب دا کم پیسې ټولې پلان څه شه دی نوروز صاحب اول ته دغه یو زینت دا ورور پښتنه کړي پښتنه جواب وم تا کارمند وم نو زما کارمند نه وي تا ما ته معاش را کړی نه نو ته څنګه ما ته ستا په درسخان رالوی شم ما ته ټول امکانات درکړي دي چې ته میډیا ته راشي کم سے کم شارټس او لانګ 1500 کم سے کم تا به ویډیوګان ریکارډ کړي زما په سټډیو کې یو روپۍ به چارج کړی نه ځکه زه په دې فکر وم ته اسلامي دعوتګر جوړېږي زه په دې خبر نه وم چې ته کوم شفخانه جوړې هغه خپل ضرورت لري استاد نوروز او تا چې کوم بحثونه شروع کړل استاد نوروز چې کوم بحثونه شروع کړل بحثونه د قابل نه اوس زما اجازه راکړه خبره زه کوم اجازه راکړه کنه راکړه نه زه تا نه بخښنه غواړم خپل توازی کوم رو مسائل زه در سره ستا بوکس په شروع شو چې کله زه نورستان راغلم صحیح ده استاد هغه خلک استاد اجازه راکې کنه راکې ورور زه دا ما بحث نه دی خدای کې ته پارس دې صحیح ته ما ته دا وایي چې ستا نه پښتنې ما جواب راکړه استاد نوروز یو پښتن فقط سو پښتنې درنه لرم اول کارمند نه وم زه فقط ولس دا غواړم صبر نه ته دا ولس دلري او په دې باندې بار دا کله وای په درسخان رالوي شوی کدل تکلته چې زه در سره معلومه کوم کارمند نه وم معاش تر راته نه دی ټاکلی هو کامره دې راکړي سټډیو دې راکړي 100 روپۍ کېږي چې زه یې درولېږم ورو یو چا هغه ما الله رضا پرده کړي نه زه اضافي دلیل نه غواړم که مې بله ورځ استاد نوروز واورېده د ملت خدمت وکړي که مې بله ورځ واورېده لیکن بدل کې ته راغلې دغه کومې خبرې چې ته کوې دا کومې خبرې چې ته کوې دا نه د دایي خبرې دي نه د پوه انسان خبرې دي دا د سړک د سړي خبرې دي چې ته وایې ته زما په درسخان رالوی شوی چې دا دی چې هغه دی او دلته خلک فکر کوي چې زه ستا کارمند وم تا ما ته معاش ټاکلی تا ما ته کوم بل کار کړی چې د یوه روپۍ هم په برق لګېدلي په کامره دې لګېدلي په چپ دې لګېدلي زه یې درکوم او هغه کومه زه تا ته دا وایم
صبر ډاکټر استاد صاحب، نوروز صبر ته چې اجازه- زه ستا لږ سترګې رڼا کړم او دا یو لرناکې دي چې کومې پیسې زما په کورسو یو لرناکې الله دي چې اکبر. کومې پیسې زما دا په بار کورسو بار- ګټلي دا بار زما بار کورس ما تا میټ په کوي، 10 نه ډالرو غواړي په حقیقت عام ووایي. ملت باندې خرڅ کړی په 10 ډالرو تا زما کورس په عام ملت خرڅ کړی زما کورس چې دی 180 نفر واخیستی هغه پیسې به لیږي عام ملت ته به یې ورکوي زما ټول زه مصرف بیرته وروره. درکوم ما ته بله ورځ ونه وایي استاد نوروز چې زه زما ټول هدف دی ولسته دا دی که د کامرا چې ته په شخصي خدمت عقدې کې نه راکړې لګیا یې زما ستا منځ چې کوم حادثه شوې ده زموږ صبر چې دفتر زه ستا اصلیت خلکو ته وښیم تر ننه پورې زما ویډیوګانې ته په کورس کې خرڅوي په تا اور د دې د خاطره بل شو چې زه تا سره په دښمنۍ د دې دپاره شوم چې تا خو ما ته ویلي و چې یو لرنا مفته ده اوس د ما کورس اخیستی په 25 او په 10 ډالره یې خرڅوي تا ته یې زور درکه ما ویلې چې زه خپل کورس دا نه حقیقت نه لري خرڅوم او ما دا حقیقت نه لري ویډیوګانې ته شخصي عقدې اغستی یې حقیقت دا و ته کوم شخصي که ته شخصي عقدې اغستی یې دې دپاره چې ما دفتر کې تلل نور زه ځکه وایم چې زه چې کله نورستان نه راغلم ورور که ته په هغه موضوع باندې خفه یې یې استاد نوروز سره مشکل لري یا بل دغلته ناست یې د تا په مخ کې اجازه ورکوې که نه ورکوې دوه خبرو اجازه ورکوې که نه ورکوې نه د کارمند وم نه مې درنه معاش اخیستی راغلی یم سپ مې کړی اما د ما کورسونه دي په یو لرناکې په 10 ډالرو په ملت خرڅ کړي زه راپورته شم درته مې ویلي چې زه خپل کورسونه نه خرڅوم ستا کورس ته هېچا خرڅ کړی نه دی ستا کورس قابل د خرڅ هم نه دی نه دی دا هغه کې خرڅ داسې کوم مواد کړی نشته دی ثبوت یې درته وښایم چې زما کورس نه دی ثبوت راته وښیه ثبوت مطمئن راته یې چې نه دی خرڅ کړی 100% یاره استاد صحیح دی ته عجیبه زه دغه اوس چې دا مې کته که زه دا اوس چې دی دا مې چې څنګه کته که زه به هغه هر څه نشر کړم چې ما ته پکې اکاونټ جوړ شوی په یو لرناکې ما ته ویل شوي درې ویډیوګانې مفتې خلکو کتلې د هغې نه وروسته ټولې ویډیوګانې لاک شوې وي او خلکو یې د پلی کولو دپاره باید پیسې ورکړې وي او زه په ټولو هغه خلکو غږ کوم چې زما کورس یې په یو لرناکې په پیسو اخیستی دغه سړی ټک کوي ځکه اوس منکر دی وایي موږ کورسونه نه دي خرڅ کړي اوس د دې خبرې جواب راکړې زه به جواب ته اجازه راکړه ښه ډاکټر صاحب لږ زره ریلاکس شه زه جواب سوال مې نه دی کړی وروره ته ما ته وایي ما د کورس نه دی خرڅ کړی سټیټمنټ جوړی زه غواړم ولس دا ووایم چې ډاکټر صاحب ما سره شخصي عقده لري زه نه لرم لري وروره واضح ته خلکو ته غلط معلومات ورکوي وروره اوسه پورې تا څومره اعتراضات چې ما باندې کړي دي بې دلیله بې ثبوته بې بنیاد لومړۍ پوښتنې ته مې جواب نه لري استاد لومړۍ پوښتنې ته مې جواب نه لري مهرباني اولنۍ پوښتنه مې درنه وکړه بیا یې درنه کوم د عام ولس سره یو سند ته ماته وښیه چې تا شریک کړی او تا عام ولس ته ویلي چې دغه فارم چې ما واخیست دغه کورس چې ما جوړ کړ دغه یو لرنا چې ما رامنځته کړه دا مکتبونه چې ما رامنځته کړه دا د تاسو دي دا ما په خپل نوم نه دي جوړ کړي ما ته یو سند راوښیه دغه اوس د کامره خلاصه که ما ته ووایه ورته دغلته ما خلکو سره ډیټا په دغه تاریخ شریکه کړې د دې نه وروسته یې شریکه یې آی نو اوس به دې اپلوډ کړی نه وای نه ته اوس ته بیرته سړی خبرو ته پرېږدي که نه پرېږدي ورور مهرباني اول ته ما ته دا سند وښیه چې ما یو لرنا مکتبونه د قمر پیسو جوړ کړي بسم الله زه اوس غواړې یعنی زما د پوښتنې جواب بیرته په پوښتنه راکوي ته بسم الله ځکه چې پوښتنې یو بنیاد دا دی چې ته وایې چې دلته دا په قمر پیسو جوړ شوي دي زه غواړم دا ثبوت کړي ما جوس وشکل استاد زه لږ ارامه شم ته لږ ارامه شه د تا لومړۍ پوښتنه دا ما ته ویلې چې ته ما نه پوښتنه وکړه ما تا نه پوښتنه وکړه چې ته ما ته یو سند وښیه چې دا فارمونه دی بنګلې دی یو لرنا دی یا فلان فلان دی خلکو سره اچولی چې دا د ولس په نوم دی تا بیرته ما نه پوښتنه وکړه چې نه د تا د پوښتنې جواب زه هغه وخت درکوم خلک ناز دي ته بیا په ګډوډ سره ډاکټر صاحب نه زه د تا خبرې زه تا ته وایم چې د قمر یتیم خانه د قمر ده عدلي وزر ثبت ده فارمونه د قمر دي عدلي وزر ثبت دي چې دا د قمر دي هغوی دا د ملت ولس مال دی تا ادعا کړې ده چې مکتب او یو لرنا د قمر پیسو جوړ شوی اوس دا ته ثبوت کړه ادعا دی زه همدغه درته وایم استاد زه درته وایم چې یو انسان باید په دې پوه شي چې که یو نفر وایي چې ته ما نه پوښتنه وکړه او زه د هغه نفر نه پوښتنه کوم هغه بیرته د پوښتنې جواب په پوښتنه راکوي بیا خیر د ما جواب ته غوږ شه وروره ته وایې بیا ما ته مه وایه چې یو نر ولادت ورکړی زه تا یم چې هغه نر ولادت نشي ورکولی ته وایې زه نه ولادت یې ورکړی زه تا نه ثبوت غواړم چې څنګه دا ولادت ورکولی شي ته وایې نه دا پوښتنه ولې خبرې ګډوډی دلته خلک ناست دي ته اوس دا ثبوت کا چې یو لرنا او یقین د قمر پیسو جوړ شوی دا ثبوت که که نه نر شه په سترګو استاد په سترګو زه به یو کار وکړم حسیني صاحب یا خالد صاحب یو هم زه نه پېژنم تاسو به داسې وکئ دوکې به یو نفر وټاکئ
چې هغوی زما ستا ترمنځ دا ټکي او ثبوت هم دی وړاندې کوي. نه وایم چې دوی ثبوتونه وړاندې کوي، وایم چې د ما او د تا ترمنځ پرېکړه وکړي چې یاره سړیه ته غلط یې، هغه وایي چې ته غلط یې. مو ته منطق باندې بحث کوو، مو ته منطق بحث کوو. دریم که ضرورت څه دی په منځ کې مو یو ته ادعا کې بغیر د ثبوته زه تا ته مثلا عقلي ثبوت وړاندې کا. استاد ته خبر اورې، زه وایم د خپل نفرانو نه د یو نفر راپورته کو چې زما او ستا ترمنځ یو منځګړی وي چې زمونږ بحث یو نتیجې ته ورسېږي. دې کې ته څه مشکل لري؟ بسم الله او کس راجیک کا زه هیڅ مشکل لرم. کاش کې تاسو راته وایه کني دغلته دوه هلکان ناست دي که دو نه مني خپل بسم الله دا دوړونه ماشاءالله خورونه دي بل راجیږي خو زه نه غواړم تاسو دا واضح کوم ته وټاکه لري که دغه وقه او صلاحیت د تا نفر وټاکه ورته هر څوک ته ټاکي همغه نفر دی. همدغه ورور دا دوه ورونه چې ناست دي ماشاءالله همدا راجیک کا. دلته فدا ورور شته دی نور نشته دی هغوی راجیک کا. څوک چې تا طبیعت غواړي راجیک کا. دا حسین خیل صاحب پرېږدو بسم الله مهرباني حسین خیل صاحب ته اوس تاسو قضاوت وکړه. اول